خرڅ پرېږده او صرف دا دوه وظیفې 21 ورځې مسلسل وکړه. 21 ورځو کې به دې الله داسې مالداره کړي چې د ستا په وهم ګمان کې به هم نه تېرېږي. د مال دولت به بالکل تا سره هېڅ څه کمې نه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما وروڼو او خویندو، نن داسې دوه عجیبه وظیفې درته یم. که دا وظیفې تاسو روزانه کوئ، پابندۍ سره کوئ، نو انشاءالله چې 21 ورځو کې دننه به الله جل جلاله ستاسو فقیري، مسکیني، غریبي، محتاجي هر څه به الله جل جلاله ختم کړي او 21 ورځو کې دننه به الله جل جلاله تاسو مالداره کړي. داسې دي بعضې کسان د غریبۍ نه ډېر زیات تنګ راغلي، یو نه بس یعنی بار هغوی ته مشکلات راځي، خصوصا هغه وروڼه که دا وظیفه 21 ورځې مسلسل وکړي نو الله جل جلاله به د ده دا غریبي، مسکیني، فقیري، محتاجي، تنګ دستیار دا ټول به الله جل شانه ختم کړي او الله جل شانه به مالداره کړي. راځي وظیفه درته یم او یو درود شریف دی، دغه دواړه درته یم. څنګه طریقه درته ویم همدغسې به کوې. د ټولو اول د یا وهابو وظیفه به کوې. یا وهابو او یا وهابو ډېر زیات فضایل دي، هغه مخکې ویډیوګانو کې ما ویلي دي. که هغه کتل غواړئ نو هغه هغلته بیا ګورئ. چونکې د مالدارۍ دپاره که یو انسان د یا وهابو ذکر کوي نو هغه له پکار دي چې د نیمې شپې راپاسي، د خپل کور په صحن کې ودرېږي. څوک ورته غولې وایي، څوک ورته ډاګه وایي، څوک ورته صحن وایي. د خپل کور په صحن کې ودرېږي او 300 کرته دي یا وهابو یا وهابو یا وهابو. دغه رنګ یې ښه په ترتیب سره او ښه په قلاقل اردو وایي، ځان ترې نه خلاصوي. او د هغې نه پس او د دې سره دا خو به چې کوم دی هره شپه وایي 300 کرته یا وهابو یا وهابو. او د هغې نه علاوه 21 ورځې مسلسل چې د ستا خوله هر وخت په دې درود شریف باندې جاري وي. اللهم هغه درود شریف دا دی: یا ودود صل علی محمد و آله و اصحابه انک انت الرحیم الودود. دا داسې مبارک درود شریف دی. یو سړی خپله وایي زه حضرت دامت برکاتهم صاحب حضرت پیر صاحب محترم ته راغلم او هغوی ته مې وی حضرت زما پلار ډېر زیات صحیح انسان و، خلکو سره به امداد هم کولو، خلکو له به مال دولت ورکولو، پیسې به ورکولې، د خوراک اشیا به ورکول خلکو له. اوس چې هغه وفات شو زه ډېر زیات غریب تنګ دسته یم. اوس زما دومره وس نه کېږي چې زه دې خلکو ته دغه هر څه ورکړم. وی هغوی ما ته وظایف راکړل، هغه مې هم کول، لیکن د هغې وظایفو سره د حضرت صاحب محترم نه مې یعنی د خپل پیر صاحب محترم نه مې دا درود شریف واورېدلو. هغه درود شریف دا دی: یا ودود صل علی محمد و آله و اصحابه انک انت الرحیم الودود. بس ما دا درود شریف خپله وظیفه جوړه کړه، په ناسته ملاسته ولاړه په روانه، یعنې په هر حالت کې به زما خولې باندې دا درود شریف شروع و. اوس الحمدلله زما حالت دومره ښه شوي دي، یا دومره و چې د روزې درک مې نه لګېدو، او یا الحمدلله زما حالت دومره ښه شوي، دومره مال دولت او د رزق را باندې دومره دروازې کولو شوې چې زه ورته خپله حیران یم. او الحمدلله د خپل پلار چې کم مشن دی، یعنې هغوی به د خلکو سره امداد کولو د نقدو پیسو، زه هم هماغه چې کوم دی امداد کوم د نقدو پیسو، خلکو له به رزق ورکول، یعنې چې کوم دی خلکو ته به د خوراک اشیا ورکول. نو اوس زه هم خلکو ته د خوراک اشیا ورته ورکوم خلکو ته. نو د دې درود شریف برکت ډېر زیات برکات دي. ښه په استقامت، په نیک ارادې، په نیک نیت سره کوئ، انشاءالله چې ډېر زر یعنې په 21 ورځو کې دننه به الله جل جلاله تاسو ټول مالداره کړي. یو ډېر زبردست عمل دی او دې سره یو کار بل هم کوئ چې څومره دغه یو میاشت نه بلکې 21 ورځې دا مسلسل چې دې سره تاسو تقوا اختیار کړئ نو ستاسو عمل به ډېر زیات اثر کوي.
نو د یو خبره پکې یاد ساتئ چې تقوا پکې انشاءالله چې کوم دی اختیاروئ او 15 واړه وخته مونځ پکې چې کوم دی هغه پابندۍ سره کوئ او نو ډېر چې کوم دی زبردست عمل دی. نو هر چا ته د دې مکمل اجازه شته او هر څوک د دې نه پیدا غشتی شي.